بند کده بالا بلاله دغه کوم شی وځغول. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ډسپلی څخه وروسته د فلټر اپشن وروسته د ماوس وروسته دا مې ووایي فون میډیم نه وای، هغه د انټرنیټ مربوط دي. سیسلو خلاص نن پاور اپشن دی. پاور اپشن چې څه ویل کېږي د بیټرۍ اړوند معلومات. سیسو یو لار دا د چرن مې نور خلاصه کې پرن مونږ چې شو وایي پاور cfg.cpl. سیسو انټر به کې دا پاور اپشن مشترک خلاصي دا یو لار ده. دوهمه لار راځه پر بیټرۍ باندې کلیک وکړه، چپا کلیک کرستا کلیک یا پر مور اپشن باندې کلیک وکړه، دا دې موږ ته راولي. درېمه لار چې دا په کنټرول پنل کې پاور اپشن ته ورسې. سیسونه کوم ځای ته پاور اپشن ته چې دې راخلاص کړي لومړی موږ دغه بیلنسډ هائی پرفارمنس او کسټم لرو. سیسو دا معنا یو بیلنسډ کامي وای اتوماتیکلی بیلنس پرفارمنس ویت انرژي کنزومشن ار کیپبل هارډویر. ګوره وای دا د وس رسي د خپل توانه پرې لږ انرژي مصرفوي او د هارډویر په د هارډویر پروسس د خپل کړنې تر سره کوي یا اجرات کوي. سیسو لاندې هائی پرفارمنس څه وای پی ورس پرفارمنس بټ می یوز مور انرژي، خوندور پرفارمنس یا اجرات یا کړنې لري خو شاید لږ انرژي ډیره وخوري. او لاندې پاور سیور به څه وای سیو انرژي بای ریډیوسینګ یور کمپیوټرز پرفارمنس ویر پوزیبل. د امکان تر حده ستا د کمپیوټر کړنې کموي مګر انرژي دې چش کوي ثبتوي. سیسو دا چې دي دا پلانونه دي د بیټرۍ پلانونه او د کمپیوټر د چلند پلان دی. فرض که سم کښېنئ. سیسو بیلنسډ ریکامنډډ دا د خپل سپارښتنه ده تا ته چې دغه انتخابوه. سیسو ځکه در خپله توانه پرې دی د هارډویر در توانه پرې دغونه کار درته کوي او دغونه چارج مصرفه کوي. مګر که دې پر هائی پرفارمنس انتخاب کړي دی ښه خوندور کړنې ترسره کوي مګر چارج بیا په دې حالت کې ډېر درڅخه خوري. سیسو پاور سیور کې بیا څه کوي کار یې کمزوری دی خو چارج لږ خوري. سیسو دا کسټم بیا ته خپله ورته جوړوی سې. په دې کې نو اوس راځو دلته بیلنسډ ریکامنډډ موږ انتخاب کړی دی پلان چینج پلان سیټینګ. د دې په پلان کې زه چې کوم تغیرات راولم رابسې پر دې باندې به کلیک وکړې. ګوره دلته دوه ډوله تغیرات دي. وایي چینج سیټینګ فور د پلان بیلنسډ. د پلان بیلنسډ دپاره چې وکړه د هغه ته سپارښتنه شوې ده چې دغه پلان انتخاب کړي. دې دپاره تنظیمات یې وټاکئ. وایي چوز د سلیپ اینډ ډسپلی سیټینګز دیټ یو وانټ ټو یور کمپیوټر ټو یوز. سلیپ او ډسپلی سیټینګ دی وټاکه وټ باندې کړه ټلیفون ولې په خبره نه پوهېږي درس ته غوږ نه نیسي په داسې ډول سره چې هغه څنګه ستاسو کمپیوټر استفاده کړي. دلته یو ټورن اف ډسپلی ده بل پوټ د کمپیوټر ټو سلیپ. دا معنا لري وای بنده دي سي ډسپلی یعنی د رڼایه او بل وای پوټ د کمپیوټر ټو سلیپ. کمپیوټر کښېږده چې سلیپ څنګه یو په بیټرۍ کې یو په چارجر کې. سیسو د دغه نعمت اساس زما کمپیوټر خلاص دی. سیسو ځکه بیټرۍ کار نه کوي. دغه یو نعمت خدای ورکړی دی. دا دی وایي کله چې مې کمپیوټر چارج ته بیټرۍ کې چارج ته نه وي تړلی څو دقیقې دې پاته سي چې د ده رڼا مړه سي. ګوره زما ټلیفون اوس رڼا بنده سوی سرکۍ ما ایښی و. سیسو لاندې وایي څو دقیقې دې دی پاته سي تر څو دی سلیپ سي. سیسو په بیټرۍ کې چې چارج ته نه وي تړلی مګر که چارج ته تړلی څو دقیقې دې پاته وي چې دی چیش سي رڼا یې مړه سي او څو دقیقې دې پاته وي چې دی سلیپ سي. اوس په بیټرۍ کې چې زه چارجر وکاږم ګوره که چیرې خدای پاک دا نعمت ورکړي بیټرۍ یې پیدا کړله چې ما چارج ته نه وي تړلی په اتاق کې ناست یم یوه دقیقه وروسته دی رڼا بندوي یوه دقیقه وروسته سلیپ کېږي. دا ښه خبره ده ځکه چارج به مې لږ خوړل کېږي. سیسو ځکه یوه دقیقه وخت یې دستي دی رڼا بندوي. نصیب الله خان ورته ګوره ښه دی او یوه دقیقه وروسته دی سلیپ کېږي. که زه ووځم ملګري م بله تر څو چې دی ماته انتظار کوي چې ته ودې دی رانسي کمپیوټر کې ګوته نه ووهي یوه دقیقه پر تېرېږي دی سلیپ سي بلا کول پسې ځي. سیسولو دا ښه خاصیت دی مګر که زه راخلاص کړم ته کولی سې 2 دقیقې 3 دقیقې 4 دقیقې 10 دقیقې 1 ساعت 15 ساعته نه ویرګه سره دې نه بندېږي. سیسو او دغه رقم په چارجر کې پلوګ ان په چارجر کې هم دا ځانګړتیاوې لري. راسه یوه دقیقه بعد یې د رڼا بندېږي راسه 1 ساعت 2 ساعته 15 ساعته. سیسو نه ویرګه سره دې نه وي سر خو ملا په خلاص. چینج اډوانس سیټینګ باندې کله کلیک وکړې دلته بیا هغه کیسه ده دا یې علاقه پسې راسه بیرته واوړه دې خواته چې رالې دلته موږ څه لرو په دې ځای کې ریکوایر پاسورډ ان ویک اپ
پر دې چې کله کلیک وکړې پر دې ګردو چې کلیک وکړې دا یو شی دی که پر دې کلیک وکړې هم دغه شی ګوره راوړي اما که پر دې کلیک وکړې هم دغه شی راوړي ټوله دغه شیان دي صحیح شو پر یو یې کلیک کوم دلته دی څه وایي یو خو موږ دغه درلودی چې لاندې به راشوه سو چې مې کول هغه سلیپ وایبرنیټ واشان نور اضافه کول په یاد مې دي زه پر هغه کلیک وکم یا نه وکم خو دې ځای ته رالم دلته یو وایي وین آی پریس د پاور بټن ګورې استاو د اشک خبره اوس دلته رانه صحیح شو اشک وویل چې زه په دغه بټن سره نه بندوم تا وویل د بندېدو په بټن تا هم نه دی ښه چې بند شي رحیمي وویل تا ویل چې دا ځای راکت کې نه دی ښه صحیح شو دا نظریه ما هم اورېدلې ته یې هم اورېدلې صحیح شو وراځه وختي مه راځه به دا خلک د خوبه باسي Восемь бедолей, кстати. ها؟ څنګه دې راويشه Я продаю уже отдали чпере пушка разбить. شک څوک ګیله نشته چې خاندي اشکان سړی خوشحاله نشي اشکي نه کېږي ښه دلته وایي وین آی پریس د پاور بټن ګوره بیا دوه حالته دي یو په بیټرۍ کې یو په چارج کې کله چې زه وایي دا ټلیفون د چا و کله چې زه وایي دغه پاور بټن ووم ته ماته څه وکړه ګوره په بیټرۍ کې وایي هایبرنیټ ورته ټاکلی دی ګوره ما ورته ویل چې ته هایبرنیټ کړه ته کولی شې چې ورته وټاکې په بیټرۍ حالت کې چې چارج ته نه یې تړلی پاور بټن یې هېڅ هم نه کوي صحیح شو دا راخلاص که سلیپ دي شي دا راخلاص که شوټ ډاون ګوره دا چې پر ودرېږې پاور بټن په بیټرۍ کې مشکل نه لري بس دا یې شوټ ډاون کوي صحیح شو مګر که چارج ته تړلی ډو نوتینګ هېڅ هم نه کوي بالا خنثر په خلاص دا ته هم دغه شیان ټاکای شي صحیح شو ما درته ویله مال دا خپله ته جوړوئ سره کم چې ته جوړوئ خلکو درته ویلي دي چې په پاور بټن یې مه بندوئ دا خطر لري چارج هغه ویلي چې خطر لري په دې نه پوهېږي چې خطر یې څه دی خطرات یې دا دي که چیرې خدای مه کړه پر ده سلیپ ولاړ و ته چې ما بند کړی دي خو 2 ورځې بعد راسې د چارج فل ختم کړی بیټرۍ یې ولي ځکه په سلیپ حالت کې چارج خوري صحیح شو که ده چیرې هایبرنیټ ټاکلی وي لږ چارج په هایبرنیټ کې هم خوري تا به په دغه بټن ولې ولاړ بس کندهار ته دوخوا چې راسې بیټرۍ ختمه ده او هر کله چې د کمپیوټر بیټرۍ د 28% مې کمه کړه تقریبا 28% چې د 15 ورسې د 10 دقیقې په چارج فرق راولي کموي صحیح شو 80% چې ورسې تقریبا 10 دقیقې فرق راولي بیټرۍ باید 28% کښته نه شي صحیح شو نو که فل شوټ ډاون ته انتخاب کړئ په دې صورت کې هیڅ خطر هم نه لري چې تاوان نه لري بس بندوي یې صحیح شو هغه که په چارجر کې زما کمپیوټر نو زه باید په چارجر کې دا رقم انتخاب کړم ځکه په بیټرۍ کې دی کار نه کوي صحیح شو دې خواته موږ وین آی پریس د سلیپ بټن کله چې زه پر هغه سلیپ کلیک وکړم ته بیا دا کارونه راته که ورشئ چې ته انتخابوې صحیح شو دا وین آی کلوز لایټ کله چې زه دا شی را بند کړم ګوره دا شی اوس د دغې بحث دی په بیټرۍ کې ما ورته ویلي چې هېڅ هم مه کوه که راکات کم هېڅ مشکل نه راته جوړوي و په دغه حالت کې کار څوک ماته ووایي وایي په دې سره مه بندوه چې بند یې کېدا ژر مه ورکتو دا ښه وایي ځکه ما اوس ورته ویلي چې هېڅ هم مه کوه که چیرې ما ورته ویلي چې هېڅ هم مه کوه که چیرې ته کمپیوټر اوس په شوټ ډاون بند کړې دا اشارې مشارې ښه مړې نه وي خدای دې راکت کړي بس دی بېرته چالان پاتې دی دا بیا ښه نظر دی چې دوی درته وایي چې دا مه کتوه د راساته چې ښه بند شوی نه دی صحیح شو مګر که ته راولاړ شوی یې دغې ته د شوټ ډاون انتخاب کړی په دواړو حالاتو کې په دې حالت کې اګر سره شوټ ډاون کوه مه بس هېڅ دی راکت که بلا ولاړېږي که درته ویله چې دا کار مه کوه بند کړی خو څه که اشارې خو څه کوي بند کړی دله نه دي تا دا حرکت کې په کیسه کې رامه کېږي ځکه تا د دغې په کتېدو سره دی شوټ ډاون درولی دی چې ته دا حرکت کې دی شوټ ډاون کېږي سر به خلاص انشاءالله مشکل خو نشته دا مې درته ویلي دي بالا دې خپله خوښه ده شوټ ډاون دغه ښه دی چې برق نه خوري خو مشکل یې دا دی چې بیا چلنده دی ژر کار ته ځان نه اماده کوي هایبرنیټ یې دغه لنډو وختو دپاره چې ته وځې د بندې بېرته راځي هایبرنیټ ښه دی ځکه چې بیا چلنده د سټیک کار ته اماده دی بس نور هېڅ ستاسو نه غواړي ریفریش لا نه غواړي صحیح شو مګر هم که چیرې لرې ځې په ورځو ځې بیا شوټ ډاون کوه صحیح شو راځو د دې ځای اوړو دغه نور شیان بېرته هغه کیسه ده یو په دې ځای کې دا کریټ ګوره کریټ پاور پلان زه د دې یو خپل پلان جوړوم صحیح شو پر دې به کلیک وکړې را به سې بیلنس یې جوړه پاور یې جوړه های یې جوړه که چیز جوړه زه په بیلنس کې جوړوم دلته یو نوم ورکوم نوم فرض کړه د چیز ته ورکوم نوم ورکوم د ضیا پلان په نامه صحیح شو ضیا پلان راسه پر نیکسټ باندې کلیک وکړه دلته اوس د تنظیمات وټاکه څنګه تنظیمات وم په بیټرۍ کې د رڼا دا قدرې ځکه چې چارج ډیر خوري صحیح شو په چارجر کې د رڼا پرایز ځکه چارج تر روان دی مشکل نه لري صحیح شو او په بیټرۍ کې د یو دقیقه بعد رڼا بندي یو دقیقه بعد سلیپ کیږي په چارجر کې د کسر نه بنديږي ځکه چارجر کې څه کار کوي
سم په خلاص دا یو پلان ما خپل جوړ کی ګوره راسه کریټیک چې کریټیک د زیا پلان په نامه دغه دی جوړ دی وټاکل صحیح څه خو ته چې انتخابوي دا انتخابوي دا بیا هغه کیسه ده صحیح څه مشکل خو نشته کې نور زنه وړو هغه دغه که چیرې د سوره کې پرسونالایز د پاور اپشن ته راسه په دغه ځای کې هم دا دی لیکلی دی پرسونالایزیشن صحیح څه کنټرول پنل ته راسه راځو د پاور اپشن دی خو ته پروګرامینګ فیچر لرو وای انسټال اور چینج پروګرام ان یور کمپیوټر کله چې غواړې ډېر خلک مال د سی ډرایو نه دی سی ډرایو خو د وینډوز د اپلیکیشن نه دی دا ډک سی بالانو سی ډرایو ته ورس فولډران ډیلیټوي دا مه کوئ دا کار صحیح څه کوم وکئ وینډوز مې نیمګړی سو دغه ډرایو مې نه دی خالي کړی صحیح څه حتما به بیا وینډوز ورکوئ مجبوره یاست صحیح څه کله چې ته غواړې خپل حافظه خالي کړئ سی ډرایو خالي کړئ بیا به راځي کنټرول پنل پروګرام ان فیچر ته به راځي دلته چې رالاس دا به راخلاص کړئ چې راخلاص مه کړئ څه چې پروګرامونه ستا په کمپیوټر کې انسټال دي هغه دلته درته راوړي صحیح څه بس د دې ځای به په غور ځای د سی ډرایو هم خپله ځي ځای هم خالي کړي د سیسټم هم خپله ځي صحیح څه فرض کړه فوټوشاپ زه دلته لرم دې خورا ډېر ځای نیولی دي 1 MB ځای نیولی دي دا به ډیلیټ کړي صحیح څه دې خواته به لږ راتېر سي دا 15 MB ځای څه نیولی دا اپلیکیشن سپورټ دی دا به ډیلیټ کړي ځکه ځای ډېر نیولی دي 143 ځای نیولی دي دا نیټ فریم ورک دی دا به ډیلیټ کړي ځکه ځای ډېر نیولی دي دغه رقم هر یو چې هغه ډېر ځای نیولی دي خو ستا په کار نه دی هغه ډیلیټوي دی نه چې هغه ستی په کار هغه ډیلیټ کړي صحیح څه اوس دا نیټ فریم ورک چې ته ماته پیسې راکړې مې نه ډیلیټوم صحیح څه دا بیا د کمپیوټر اساس هم پر دې پروت دی تر ډېره حده لوړ کارونه په دغه په شتون کې کېږي چې دا نه بیا نه کېږي صحیح او بیا دا ورژن زه پیدا کولی یم نسم پروش کال یو اپلیکیشن مې انسټالوي دا غوښتي بالا مې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړي چې انسټال مې کړي بالا ول ریسټارټ چې کوي وایي کمپیوټر ما چې ریسټارټ کړي چې دا رڼا وکړه دا چالان څو ورته ناست په شپږ څلوېښت دقیقې کې دی ډیسکټاپ ته راورسېدی نور یې د دې وړتیا نه درلوده چې یا سی ډرایو له ورغلی وای یا کنټرول پنل ته یا مې دی غیر انسټال کړی وای وایم سی ډي ور واچوي وینډوز مې وکړي ځکه په شپږ څلوېښت دقیقې کې دی خالي دا ځای ته رارسېدی هغه 32 GB ولو صحیح څه 32 GB ځای نیوي داسې سافټویرونه دي نو دا نیټ فریم ورک زه په دې خاطر سره نه بس هر شی چې ته ډیلیټوي راسه فقط انتخاب وکړه پر انسټال کلیک وکړه د یس که چې یس کې بس دی بځي صحیح شو او که چیرې بعضې سافټویرونه انسټالوي دغه برق درسه ولاړ شي ماښام صحیح شو نو نیم انسټال سو نیم پاته سو بیا هم په دې ځای ته راځي خو پوره نه دی انسټال شوی سرچ کله برق رالی را به په دې ځای کې به هغه پیدا کړي رسته کلیک به پر وکړي دلته ریپایر درته راوړي صحیح شو چې شي ریپایر درته راوړي فرض کړئ دا نه بس دلته نه ولرم چې ریپایر ولري دا دی ګوره پر ریپایر کلیک وکړه کله چې کلیک وکړئ دلته ګوره دلته انسټال راوړي یس که چې یس کړي بس دی سر د نه بیا انسټالیږي صحیح دوهم ځل انسټالیږي دا واري نو برق لري پره به انسټال کړي سر خو بیا خلاص شو انشاءالله د دې ځای هم نور څه کویک ټایم موږ نه وای دا خپله د وینډوز مربوط سافټویر دی ریکاوري چې دې راخلاصه که په دې کې هم دی شی نشته موږ یې نسو استفاده کولی صحیح شو ځکه دا د چیش لپاره دی کله ناکله بعضې ایررونه یا توره صفحه د کمپیوټر پر مخ راسي هلته لیکلي بعضې انګلیسي لیکلي هغه ماته معلومیږي نه چې کومه انګلیسي ده صحیح شو خو محدودې دي هره یوه نه ده توره صفحه د هېڅ شی نه فقط په دغه لیکلي وایي اف یو کښېکاږه یا چیز کښېږه بل شی نه درته راوړي د دغسې نیمګړتیاوو دپاره وینډوز انسټالیشن نه غواړي بل فلش راواخه 4 GB فلش غټ فلش چې را دي وایي عین وینډوز چې ستا په کمپیوټر کې انسټال دي د مشکل چې د مخته دلته راوړی دي عین وینډوز به په بل کمپیوټر کې پیدا کړې ور وابچې را بسې ریکاوري ته دلته به پر چیش کلیک وکړې پر کریټ ریکاوري ډرایو باندې به کلیک وکړې چې کلیک دې وکړې دا به یس کې دلته به هغه فلش درته راوړي نیکسټ به کې چې نیکسټ کې هغه درته جوړېږي صحیح شو چې جوړ شو ویې بسې بس هغه بل کمپیوټر ته به ور واچې کمپیوټر به پر سټارټ کې کومې برخې چې نیمې سوي دي ستا د فلش هغه خپله کشوي کاږي او خپل وینډوز هغه نیمګړتیاو ته ورسي نور پوره کوي ګوره هر یو نه درته وایم بعضې دي په انټرنیټ کې چې ورکوي په انټرنیټ کې چې ریکاوري ایررز دغه شاید درته راواړي هغه ایررونه تورې صفحې درته راوړي چې دغه ایررونه دي صحیح شو ایرر پېژنئ ایرر په کمپیوټر کې غلطي ده دی غلطي چې کمپیوټر د نور هغه مخته نه ځي صحیح شو راځو د دې ځای څخه هم بیرته کنټرول پنل ته ځو کله چې کنټرول پنل ته ولاړو لاندې راځو د ریکاوري څخه وروسته بیا موږ ریجن لرو ریجن د چیز څخه بحث کوي کسټمایز سیټینګ فور د ډسپلی اپ لانګویج نمبرز ټایمز اینڈ ډیټس
د ژبې لمبرونو تاریخ او بجو دپاره دې څه وکړه تنظیمات وټاکه دا چې دې را خلاص کړي ګرته په ګولۍ لګیاست ولې دی یو غدی هغه صفت الله خان دی مریضان ډېر سوي دي که څنګه ښه ریجن په وینډوز وکي د ریجن د لارې موږ خپل کمپیوټر ته ژبه ور اضافه کولی شو مګر په وینډوز 8 کې د خپل کمپیوټر د سیستم فارمټ ورته غیرولی شي څنګه فارمټ اوس دلته دا موږ څنګه ضربین راوستی صفت الله خانه ضربین استاد و ته راته ووایه اشکه استاد دلته مو د ضربین د ورکو یوه تورې ناسوه څه شي دی هغه څه شو استاد ته راته ووایه څه شي ته راته ووایه نصیبه ته راته ووایه نچولات ته راته ووایه ټلیفون والا ته راته ووایه پر دغه ځای درس بس